بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، یوټیوب هم شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. راځو نن د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ اولنۍ ون ډے انټرنیشنل لوبه کیدونکې وه او یو څه وجوهاتو د وجه چې هغه نیوزیلینډ کرکټ والا وي سیکیورټي تھریټ ورته. موږ خو امریکا کې دلته کلارې بس وده شو ما وې زه وختي به راپسې ګو د نیوزیلینډ او پاکستان هغه لوبه به شروع وي یا به د یو چا بیټینګ هغه به وګورو لږ به کیف وکړي. موږ د کرکټ شوقیان یو مګر چې راپسېدم حیران سوم چې ومکته لوبه کینسل ده. ما وې که کیدای شي کووډ د وجې کینسل وي مګر نیوزیلینډ کرکټ کووډ نه دغسې کرونا نه دغه د وجې کینسل کړه چې سیکیورټي تھریټ مطلب مونږه ته خطره ده. دا خو یې ښه کارونه کوي د پاکستان کرکټ دپاره یو غټ تاوان سو ځکه دې نه وروسته نور ټیمونه هم راځي د هغوی ته هم هماغه سیکیورټي انچارج دغه چې فرم چې دی هغه د ریک ډیکنسن والا هغوی هم هایر کوي نو حالات په راتلونکي کې خراب ښکاري. مګر رمیز راجا او نور دوی پروفیشنل خلک دي هغه به ښه په پروفیشنل طریقې سره هینډل کوي. ګورئ سیاست په خپل ځای کرکټ په خپل ځای او دا موږ چې په سیاست کې هم تباه یو موږ ځکه تباه یو چې موږ په سیاست هم نه پوهیږو. سیاست کې به هم هغه بد د چا دپاره غواړې نه چې ستا په کې هېڅ ښه نه کېږي. موږ افغانان یو چې موږ ترقي کوو که نه کوو که موږ شی کېږي که نه کېږي خو چې دغه بل کس تباه شي نو دا زموږ او تاسو کومه ایشور روانه ده پاکستان سره سیاسي دغه هغه غاړې ته کېدی. د کرکټ په اړه باید کرکټ نظر ورکو. نو ما په ای اس پی ان کې خپل نظر هغه دغه سره لیکل او کامنټ کې نو یو کس را پیدا شو هغه وی چې پاکستان یا شیطان او داسې یو ښه دی چې وانډي والا ما څه شی لیکلی او ته په کامنټ کې څه شی لیکلی. ښه یو د دې د وجې ورته دا خبره کوم چې د نوم بشرملو اخیري دا تخلص بشرملو بیا مې چې وکړو ته په واشنګټن کې اوسېده په امریکا کې نو ما وې خدای پاک الحمدلله الحمدلله چې ته په افغانستان کې نه اوسېږې مړه. څومره چې دا ګند افغانستان نه وځي که نه دا افغانستان به ښه کېږي. بس دا زما نه واورئ مونږ سیاست ویلی دی یو څه په دلته پوهنتون نه ګریجویټ یو دا کتابونه مو چټي نه دي ویلي. څومره چې ګنده خلک ستا د معاشرې نه وځي که تعلیم یافتم ګنده که نه اوس یو ډاکټر کې چې خپل ضمیر نه وي هغه به همداسې کوي لکه افغانستان کې مریض به پروت و دی به کلارې هلته په خپل دغه کې لګیا او په ګپ شپ کې نو همداسې ستا انجینر او ټول کرپټ خلک نو ښه دی شکر الحمدلله چې دا وځي چې په هره طریقه وځي که امریکایانو سره په جاسوسي وځي که دا چېرته په بل څه وځي خدای دې وباسي. بس څومره چې دا ګند دغه کېږي او د امریکې ژوند خو موږ ته پته ده 20 کاله مو پکې وشو الله الحمدلله 20 کال وروسته اوس ګوره زموږ ډېر ښه ژوند دی مګر اول سر کې سخت تکلیفونو ژوند دی. داسې به کړېږئ سم به یخ شئ پته به ورته ولګېږي د خپل وطن قدر به سره پیدا شي. نو دا مې ورته ځکه ووي چې موږ یو څه لیکلي د کرکټ څارونکي په حیث د کرکټ مینوال په حیث دا زموږ دپاره ښه خبر نه و چې نیوزیلینډ کرکټ په دې اخري دغه کې داسې منډه کړه او وتښتېده. نو موږ پې خفه شو ځکه موږ غواړو چې کرکټ رواني کرکټ خوند وکړي مګر چې ونه سو هغه سیاسي نظرونه په بیل ځای. نو راځو دا خو نیوزیلینډ کرکټ وکړه رمیز راجا به دا بیا آی سی سی ته پاکستان وړي چې څه شی به کېږي څه شی به نه کېږي هغه به بیله خبره مګر د افغانستان کرکټ دپاره زموږ دا کرکټ بورډ خیر ما خو ورته میسیج هم کړی دی چیرمین صاحب ته چې دا ښه موقع ده دغه پاکستان پی سی بي سره د خبرې وکړي هغوی دا پوره وینډو اوس ورسره اویلیبل ده تقریبا داسې وایي چې 2-3 هفتې ورسره اویلیبل دي هیڅ شی هم نشته دی. نو افغانستان سره به 15 T20 لوبې هغه لکه دا ون ډے نیوزیلینډ سره 3 ون ډے او 15 T20 نو هغه 3 ون ډے خو لاړې ځه ټایم به ولګېږي مګر 15 T20 دی وکړي او دا زموږ زاړه ټیمان او زاړه چپړکې چې دا دوی سلیکټ کړي دي د دوی فټنس به معلوم شي. پاکستان کې یو شانتې ګرمي ده زه خو یم چې دا میچونه ټول په ملتان کې کیدي
لاورم ښه دی خو ملتان به لیخی چې ښه هغه د دوبۍ غوندې ګرمي چې فټنس د دوی معلوم شي دلته به یې داسې فټنس نو دوبۍ کې به یې څه حالي او دا 15 میچونه یې داسې کیدي چې یو T20 نن یو سبا بیا یو ورځ پکې رست بیا بیک ټو بیک 2 T20 بیا یو ورځ رست او بیا یو بیک ټو بیک چې د دوی پته ولګیږي چې دا څلور اوره دوی کولی شي دا شل اوره لوبه دوی کولی شي کنه د دوی به له فټنس د افغانستان کرکټ بورډ ته معلومات وسی او تر اکتوبر 10 پورې موږ سره وخت شته چې سکواډ کې بدلون راولو. د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي صاحب بل وعده کړی دا چې د سکواډ کې به بدلون راولي او د هغې په اساس باندې موږ خاموشه شو کینې که نور هیڅ شی هم نه کیږي سوشل میډیا خو مو د وسه کیږي په دې خو به چغې وهو زړه د خلاصه پوه شوې که نه نو هغه ووي چې په دې کې بدلون راولي نو انشاءالله هیله ده چې بدلون پکې راشي او ځوانان پکې یوځای شي دا بعضې خلک مار ته څه وي چې بس دی ما خو هغه تېره ویډیو کې ویلي چې بهترین کار یې دی یو ټیسټ چې دی دا د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن پالیسۍ کې په قانون کې دی ته چې د قانون نه سرغړونه کوې نو په اسلامي نظام کې دا شی نشته دی د دنیا د امریکا او نور نظامونو کې نشته خو اسلامي نظام کې قانون د ټولو نه د هر چا نه پورته او هر چا د پاره هماغه شانتي نو افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا یادونه ورته کوم ور یادوي هماغه شی چې د خپل لوبغاړو ته مخ ورته وي چې لس ورځې ورکوي 2 هفتې ورکوي بیا ورته ستاسې به فټنس ټیسټ اخلو د یو ټیسټ ځان دې ورته تیار کړي څوک چې ډیر خوراک کوي شهزاد صاحب بل صاحب د 10 ورځې وریجې پرېږدئ ډوډۍ وچه پرېږدئ همداسې پروټین والا خوراک وکړئ وزن کم کوئ او فټنس ټیسټ ته را میدان ته شئ چې فیل شوې چې پاس شوې بس ورځه ده خیره د افغانستان کرکټ ټیم کې به نړیوال جام ته ور میدان ته شي مګر ښه موقع دا ده اوس د ACB دپاره چې دوی 15 T20 پاکستان سره واخلي په پروفیټ او ریونیو شیرینګ کې د سره خپلو کې خبره وکړي نیم که پاکستان واخلي نیم موږ واخلو آی تھنک زموږ دپاره به دا ښه ګټئ ډېره ښه موقع ده ښې پیسې دغه سره ACB سره هم فلحال حالات یې ډېر سخت خراب دي نو یو څه پیسې به ورته په لاس ورشي چې کار وکړي په راتلونکي کې نو ما بس په دې باندې همدا خبره کوله چې نیوزیلینډ والا د خپل طبي کار یې وکړي سیکیورټي کنسرن چې دی باید پاکستان سره شیر کړي وای د پاکستان دغه ایجنسیانې خپل شته دی هغوی به هم ورسره معلومات شیر کړي ښه همداسې چې معلومات شیر شي او هغې په اساس باندې پاکستان دا هم ورته وي چې یو کراؤډ یو کس به هم ګراؤنډ کې نه 4 زره پولیس ورکړي وو کمانډوز یې ورکړي وو نو ډېر های لیول سیکیورټي پریزیډنشل لیول سیکیورټي چې ورته هغه یې ورکړې وه سره د دې نیوزیلینډ تښتېدل داسې نو 18 کاله مخکې هم تښتېدلي وو 18 کاله بعد چې بیا راغله بیا یې منډه وواله ډېر غلط کار یې وکړي دا موږ غندو خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې ورسره 15 T20 وکړي موږ د کرکټ مینوالو ګوره ضرورت دا دی د پاکستان ټیم دپاره او د افغانستان ټیم دپاره چې څومره دوی پریکټس وکړي او میچ پریکټس یې دغه ته لاړ شي نړیوال جام ته ورته ښه ده بنسبت چې داسې رسټي لاړ شي لکه اوس پاکستان چې اخیري T20 هغه دغه کې کړی دی یو دانه یې کړی په نیوزیلینډ په دغه ویسټ انډیز سره 2 میاشتې مخکې نړیوال جام ته چې لاړ شي رسټي هغه سی نه دی ورته همداسې افغانستان دپاره خو بیا بیخي هغوی خدای خبر چې کله T20 کړی خلکو نه میر دی نو ښه به دا چې دواړه خپلو کې میچونه وکړي دواړو سره ګروپ کې همدغه نیوزیلینډ دی پاکستان دی نیوزیلینډ نه عمل ته بدلوالي سم وړاندې ووایي 200 رنځې که پې کولی شي په هغه وکټ یې خیر هلته پته ولګېږي ځکه هغه وکټ به هغه وخت کې خطرناک وي 150 دا دغه وکټ به وي مګر چې سم زړه د خلاصه ورباندې بیټینګ وکړي اوس پاکستان دپاره یو نه 2 دغه شو حریفان شو یو انډیا دویم نیوزیلینډ دریم افغانستان سره د دوی زموږ ورسره ښه ټاکرې کرکټ په لحاظ باندې موږ سره ټاکرې والا ټیمونه یو نو انشاءالله معلومات به کیږي او بیا بنګلادیش هم دی نو په دې ګروپ کې آیرلینډ هم د آیرلینډ هېڅ معلومات نه کیږي زموږ ګروپ چې دی داسې ټف ګروپ دی د مقابلې ګروپ په معلومات به کیږي چې څوک به تینی
وځي. خو ښه به دا یو ځل بیا چې پاکستان کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ سره یو ځای شي 15 T20 سیریز کېدي چې د دواړو ټیمونو پریکټیس وشي. بس په همدې دا خبره کوله انشاءالله بیا چې نور میچونه راشي او بیا په هغې باندې هغې وخت خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. فضلي صاحب چې دی هغه هم دا ګوري یو ځل ما خو مخکې مو فضلي صاحب کوشش وکړئ چې دغه سره ستاسې خبرې وشي رمیز راجا سره او که زموږ کومک پکار وي موږ هم در سره همداسې کومک کوو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 T20 سیریز وشي. یو ښه مقابله به زموږ وشي او ښه نړیوال جام ته به لږ جوش سره لاړ شو که نه همداسې جوش پکار دی. او دا به معلومات وشي چې د زړو کې څومره جوش پاتې دی ځکه زړو خلکو دومره عمرونه خو دې ماشاءالله یې ټولو چې 40 نه پورته یې 42 او 15 او دغسې دي معلومات پرې وشي هغه ګرمي او د دوی فټنس یو ښه موقع ده. او بل ACB دپاره چې دي ډالر به هم درته راشي. نور څه غواړئ نو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. نن دومره زیاته اوږدولو ضرورت نشته داسې خاص خبرې نشته. بیا چې کوم د کرکټ په اړه تاسې سره به خبرې کوو. په لوی الله مو سپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.